اداګانې کوترې د سپین غر دي، اداګانې کوترې د سپین غر دي، د یار ونه لکه ونه د چنار دی، د خالونو ستوري تت کړل تورو زلفو، د خالونو ستوري تت کړل تورو زلفو، که د یاد راتلو لاره کې غبار دی، ستانو شیبه د وفا دستور قیم کړي، ستانو شیبه د وفا دستور قیم کړي، دا چې زلفې یادوي مقصد یې دار دی. ډېرو درنو خوږو کتونکو، د پښتو ژبې د شعر او ادب مینوالو، موږ ستاسو په خدمت کې د دې مشاعرې تبیا کړي دی. زه تبسم افغاني د دې مشاعرې د کوربه په توګه ستاسو په خدمت کې یم او په دې مشاعره کې ستاسو هرکلی کوم. خوږو کتونکو، موږ سره د مشر په توګه محترم استاد نوشي بنګش صاحب موجود دی. زه د نوشي بنګش صاحب په اجازت سره د مشاعرې آغاز کوم. د صدر صاحب د نوشي بنګش صاحب په اجازت سره د کوربه په توګه لومبنی زه خپل کلام درته وړاندې کوم. غزل دی: ډیوې مړې د ډاډ تیاره د او ماښام دی، ډیوې مړې د ډاډ تیاره د او ماښام دی، ساندې ساندې تمنا مې د مرام دی، ډیوې مړې د ډاډ تیاره د او ماښام دی، ساندې ساندې تمنا مې د مرام دی، چې خلک دلته ټول بیلاري کړي، چې خلک دلته ټول بیلاري کړي، دا بیلاري دلته ټول دغه نظام دی. مننه. چې خلک دلته ټول بیلاري کړي، چې خلک دلته ټول بیلاري کړي، دا بیلاري دلته ټول دغه نظام دی. چې څوک نوم د انقلاب چرته وانخلي، داود صاحب، چې څوک نوم د انقلاب چرته وانخلي، پهرناسته د جمود په هر یو بام دی. مننه. چې څوک نوم د انقلاب چرته وانخلي، پهرناسته د جمود په هر یو بام دی. اوس د ژوند د درد کې څه لږه پکار دی، اوس د ژوند د درد کې څه لږه پکار دی، پخوانی شوی اوس ډېر سکی او جام دی. مننه. چې پڅون ته هڅوي مې تبسمه، چې پڅون ته هڅوي مې تبسمه، پټ انګړ کې مې د ذهن ستر الهام دی. مننه. چې پڅون ته هڅوي مې تبسمه، پټ انګړ کې مې د ذهن ستر الهام دی. ژبې شاعر محترم ګل نبی ګل صاحب ته خواست کوم چې هغوی خپل خوندور کلام واوري. غزل دی چې قلم را واخله په هنر کېږي، قلم را واخله په هنر کېږي، ټوپک دې کېږده په خبره کېږي، قلم را واخله په هنر کېږي، ټوپک دې کېږده په خبره کېږي. ظلمونه دومره دلته عام شوي دي، ظلمونه دومره دلته عام شوي دي، خدای ګو خپل ځان نه مې یره کېږي. ظلمونه دومره دلته عام شوي دي، خدای ګو خپل ځان نه مې یره کېږي. او پښتون مکتب کې د بارودو لمبې، پښتون مکتب کې د بارودو لمبې، لکه څلره داسې بره کېږي. او د پیرنګیانو د وسلو تجربې، پیرنګیانو د وسلو تجربې زمون پښتون باندې اکثره کېږي. د پیرنګیانو د وسلو تجربې زمون پښتون باندې اکثره کېږي. او صاحب مونږ د شدګر څنګه یو نوشي صاحب، صاحب مونږ د شدګر څنګه یو، زمون په سیمه کې کاونټرې کېږي. او بل شعر دی چې مسلمانۍ باندې پویه نه کړو، مسلمانۍ باندې پویه نه کړو، تشې پیتوې له د منبره کېږي. مسلمانۍ باندې پویه نه کړو، تشې پیتوې له د منبره کېږي. او لږ شعر پکې لږ شوخ دی، زه د ځینې خال لیدل غواړم، زه د ځینې خال لیدل غواړم، هغه په دین مروره کېږي.
زه د ځینې خال لیدل غواړم هغه په دیني مروره کیږي او ملا چټي خو د ځان ستړی کړلو ملا چټي خو د ځان ستړی کړلو مسلماني دلته کمتره کیږي او زه ګل نبي خو د زړه بوج سپکوم زه ګل نبي خو د زړه بوج سپکوم تر نه کیسه شي خو سندره کیږي یو غزل زوړ دی خو وبې هم که اجازه چې ډېرې خاموشۍ خراب کړم لاند بخر غزل دی چې ډېرې خاموشۍ خراب کړم خپلې بېوسۍ خراب کړم او چل باندې پوهېږم نه داسې سادګۍ خراب کړم او ما د کبرجن لالي دغسې مستۍ خراب کړم څو ځله توبه مې کړه بیا دغه یارۍ خراب او هره ورځ جنګونه دي خلکو د مستۍ خراب کړم او ما پښتونه وروره تل ډېرو د پلټۍ خراب کړم او زړه باندې مې غم وي تل خپلې ګلالۍ خراب کړم خپلې ګلالۍ خراب کړم هغه د پنجرې نه خو لاړله مرغۍ خراب کړم او ګل نبي به څه ویم نور دي زندګۍ خراب ګل نبي ګل صاحب نه پاس زه څه ډېر ښه غزل لیکي او ډېر خوږ غزل لیکي کبیر جان کبیر صاحب ته خواست کوم چې هغوی خپل خوندور کلام واوري که په ژوند کې تش ثواب ته سړی کینی که په ژوند کې تش ثواب ته سړی کینی دین ښه چې عذاب ته سړی کینی زبردست که په ژوند کې تش ثواب ته سړی کینی دین ښه چې عذاب ته سړی کینی او زړه به څه د پاڅېدو د سړي وشي چې د تا غوندې ګلاب ته سړی کینی زبردست زړه به څه د پاڅېدو د سړي وشي چې د تا غوندې ګلاب ته سړی کیني امن نه منم چې کور له درله راوړي امن نه منم چې کور له درله راوړي پېښوره که پنجاب ته سړی کیني امن نه منم چې کور له درله راوړي او پېښوره که پنجاب ته سړی کیني او څه نه څه که سړی ټیک هم وي خراب شي چې راواخلي او رباب ته سړی کیني منن او پکې ډېر څه به لیکلي د ژوند زده کړي د حالاتو که کتاب ته سړی کیني او پکې ډېر وخت به نور تیر شي لکه تیر شو که د تا د خولې ځواب ته سړی کیني پکې ډېر وخت به نور تیر شي لکه تیر شو که د ستا د خولې ځواب ته سړی کیني خامخا به خرابېږي کبیر جانه دا خدای چې بل خراب ته سړی کیني مهرباني خامخا به خرابېږي کبیر جانه دا خدای چې بل خراب ته سړی کیني او که اجازه وي یو لنډ غزل ورته وایم چې لنډ بخر غزل دی چې خوند د زندګۍ نشته اوس خو چې ابې نشته او هر چې شکر ډیر دی خو هغه لیوانې نشته ستا فرمایشونه ډېر مونږ سره روپۍ نشته او دلته امن کومه دی دلته چې مرغۍ نشته ستا د مقابل حسن هیڅوک د سیالۍ نشته خوب هم وقت نه راځي نن خو چې ګلې نشته خوب هم وقت نه راځي نن خو چې ګلې نشته او دلته هر څوک مړ ضمیر دلته څوک ژوندی نشته او څه ژوند دی کبیره خو مونږ سره چې دی کبیر جان کبیر صاحب څه په رښتیا سره ډېر خوږ او خوندور کلام یې واورولو مننه کوو کبیر جان صاحب نه د کبیر جان کبیر صاحب خوندور کلام نه وروسته زه ډېر مینهناک او پښتون تکړه پښتون محترم داود رحمان صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی خپل خوندور کلام واوري زما او د مینې او خلوص نه د ډک مینهناک سلامونه تاسو په مینه باندې اول قبول کړئ وعلیکم السلام او د صدر صاحب په اجازت سره او د تبسم صاحب په اجازت سره یو لنډ کې غزل دی اول دا درته وړاندې کوم
ارمنی اوخ کی تو یوم جانانا ارمنی اوخ کی تو یوم جانانا چستا یادونه یادوم جانانا ارمنی اوخ کی تو یوم جانانا چستا یادونه یادوم جانانا ته چې انکار کوي زما د مینې زه به زړه څنګه صبروم جانانا چې را په یاد شي ورته ډېر وژړم چې را په یاد شي ورته ډېر وژړم تصویر د زړه پورې ستم جانانا دا مې له تا سره اقرار کړی دی دا مې له تا سره اقرار کړی دی تا به په ژوند نه هېروم جانانا داود الرحمن ستا ګلاب یم زه داود الرحمن ستا ګلاب یم زه عمر به تا ته تېروم جانانا که تاسو اجازت یو بل غزل دی هغه بتایم خو دغه غزل ما لیکي ما خپل خو چا د خولې پرمان دی دغه نه هغه غواړم اوربل کې چې د سرو ګلو قطار جوړوم اوربل کې چې د سرو ګلو قطار جوړوم د مینې لیوانو ته سرنګار جوړوم ورځم به یې دیدن له زما یار سره واده ده ورځم به یې دیدن له زما یار سره واده ده دا ځکه خو په مینه خپل سنګار جوړوم د مینې لیونی به زما دې کلي کې ډېر وي د مینې لیونی به زما دې کلي کې ډېر وي زستانه به د خپلې غاړې خار جوړوم ویلې نری نری خندا زما نه مه غواړه ندانه نوشي صاحب ویلې نری نری خندا زما نه مه غواړه ندانه چې وخندم هر چا ته زړه کې لار جوړوم ویلې خفا نشي زما داود الرحمنه د بل نه یم خفا نشي زما داود الرحمنه د بل نه یم هم تا نه به د خپلې مینې یار جوړوم والسلام ډیره مننه داود الرحمن صاحب دا داود الرحمن صاحب څخه خپل خوندور کلام یې واورولو مننه کوو داود الرحمن صاحب نه بجاله من څیرې ګریوان یو خو زیشان یو بجاله من څیرې ګریوان یو خو زیشان یو د وحشت د مملکت کچکله خان یو پریشانی سیاه بختی زمون جاگیر دی پریشانی سیاه بختی زمون جاگیر دی مونږ د زلفو د وطن باشندگان یو د رکیب اوښکې زمونږ سترګو کې راغلي د رکیب اوښکې زمونږ سترګو کې راغلي د مونږ څومره علي زلفه دشمنان یو د خدای بخلي استاد فیض الرحمن فیضي صاحب شعرونه وه د استاد محترم دې شعرونو سره زه د دې محفل صدر استاد نشي بنګش صاحب ته ډېر په درناوي سره بلنه ورکوم چې خپل خوندور کلام واورئ محترم نشي بنګش ډېرو قدرمنو ټولو نه اول اختر مبارک ډېره دا ورکوټي اختر چې موږ غونډ کړي نو د تاسو او د تاسو طرف نه د ټولې کورمې د ټولې پښتونخوا ډېر ښکلي ښکلي شعرونه ویلی شو چې په هغې کې د تبسم صاحب انقلابي چیغه د ګل نبي ګل د قدمت پسندی خلاف چغه او د ملګري کبیر جان یو ګلابي احساس او د ملګري دبیر جان چې کوم د زړه خبرې وي مو واورېدې نو ډېر ښکلي غزلونه ښکلي شعرونه مو واورېدو خو بیا هم تاسو هم دا غواړئ چې څه وایم نو د یو غزل خو دا وایو چې مطلع یې دی چې خوبونو کې ردرومې نو ډاډایو چې خوبونو کې ردرومې نو ډاډایو کنی غم نه خو د هسې صدقایو چې خوبونو کې ردرومې نو ډاډایو کنی غم نه خو د هسې صدقایو اوس همدا پریشانی هم خوشحالي ده اوس همدا پریشانی هم خوشحالي ده چې د ستا کږور بل پسې خپایو اوس همدا پریشانی هم خوشحالي ده چې د ستا کږور بل پسې خپایو یا د تور پیکي مېرمنې خلګی غواړو یا د تور پیکي مېرمنې خلګی غواړو یا خو سوي لوي نه یو سره لمبایو یا خو سوي لوي نه یو سره لمبایو
نو شي مونږ څه جمودیان نه یو نو څه نو شي مونږ چې جمودیان نه یو نو څه یو چې اوس هم د لحدیانو په اسرای چې اوس هم د لحدیانو په اسرای د څو شعرونه د بله ورځې مې لیکلي دي څو سترګو ته ګل نه وي خو چې خار وي څو سترګو ته د ګل نه وي چې خار وي غنیمت دی خو چې نښه د بخار وي ته چې لاړې نرګس څکه ګلاب څکه ته چې لاړې نرګس څکه ګلاب څکه اوپس پرلی دی لکه پلونو ته ایثار اوپس پرلی دی لکه پلونو ته ایثار وي په پیرا کې مې د زړه دنیا ته ګوره په پیرا کې مې د زړه دنیا ته ګوره صد افسوس ده چې نه لیل وي نه نهار وي په پیرا کې مې د زړه دنیا ته ګوره صد افسوس ده چې نه لیل وي نه نهار وي و خیرت مانا زه خیرت نه مروار یم خیرت مانا زه خیرت نه مروار شم یو هغه چې ښکلي یار ته انتظار وي خیرت مانا زه خیرت نه مروار شم یو هغه چې ښکلي یار ته انتظار وي او ستا د زلفو تصور به یې درمان شي ستا د زلفو تصور به یې درمان شي که زړګی مې د ګریوان غوندې تار تار که زړګی مې د ګریوان غوندې تار تار وي ما نوشي د میکدې په خوا کې خاښ کړ ما نوشي د میکدې په خوا کې خاښ کړ چې د ماتې پیمنې په ما انبار چې د ماتې پیمنې په ما انبار ما نوشي د میکدې په خوا کې خاښ کوئ چې د ماتې پیمنې په ما انبار ډېره مهرباني قدرمن محترم نوشي بنګش صاحب خپل ډېر خوندور او په زړه پورې کلام یې موږ سره شریک کړو ډېره مننه کوم تاسو نه چې په دې مشاعره کې موږ سره ګډون وکړلو ډېرو درنو خوږو کتونکو همدې سره زموږ دا مشاعره سر ته ورسېدله نو موږ تاسو په خدمت کې داسې نورې مشاعرې او داسې نور خوندور پروګرامونه وړاندې کوو زه د کلندر مومند صاحب د یو شعر سره تاسو نه اجازت غواړم چې شهاد شعر خوښ کړو کلندره چې شهاد شعر خوښ کړو کلندره زه د روه شاعرانو شهریار شوم ډېره مننه